بیړنی خبر بلخ کې 2 چاودنو 21 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تازه جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې 2 چاودنو 9 تنه وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ بیان محمد اسف وزیري وایي دغه چاودنې هممهاله ماښام شاوخوا 7 بجې د مزار شریف د 3مې او 10مې حوزې په اړوند سیمو کې په 2 موټرو کې د ځای پر ځای شویو مالونو له امله رامنځته شوې. هغه وویل چې په چاودنو کې 9 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي چې ټول عام وګړي دي. یاد دې وي چې په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د په اهل تشیع هزارهګانو باندې چاودنې زیاتې شوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو څېړونکي وایي چې په اهل تشیع بریدونه د خراسان ډلې داعشو کار دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ طالبان ولې د کابل ښار او نورو ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ نظریات مو په دې هکله له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.